سلام درنو لیدونکو، نن درته د پوهنتون د یو استاد قصه کوم چې تاسو به هم ورسره ډیر زیات تشویق شئ. د نننۍ خوندورې قصې څخه مخکې د سحر میډیا چینل سبسکرایب او د زنګ نښه ووهئ. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. د عبرت څخه ډکه کیسه. د پوهنتون تکړه استاد کیسه کوي. ځمکه مې خرڅه کړه، زده کړې مې وکړې، ان تر PhD لاړم، خو ښې زده کړې مې وکړې، وطن ته راغلم. کورنۍ، ملګري، خپلوان په تمه وو چې اوس به زه چېرته په ولسمشر پسې دوهم شخص جوړېږم. څو ورځې په ډېرو دفترونو وګرځېدم، نتیجه یې ورنه کړه. آخر مجبوره شوم موټر شومي مې جوړه کړه. د خپلوانو د خندا شوم، خو ما د ځان پر ځای خپلې کورنۍ ته ډاډ ورکوه. ډېرې عجیبې ورځې راغلې. موټر شوي مې ډېره کمزورې وه. یوه کچه کوټه یې لرله چې په کړکیو مو د ښیښیو پر ځای پلاستیکونه راځړولي وو. د کابل هوا خو در معلومه ده، هره ورځ به مو د باد له لاسه نوي پلاستیکونه ورته راوړل. تربورانو ته زما دې کار سخت خوند ورکوه. پاکې موټرې به یې راوستلې او ما به پرې مینځلې. ما سره څو کسانو نورو هم کار کوه، خو د تربورانو موټر به مې په ویاړ په خپله مینځلې. د ژمي موسم و، سړو سم خوله لګوله. ما د پلاستیکي کړکۍ د طبیعت ننداره کوله چې یوه مزده موټر مو موټر شوي ته راتاو شو. ګورم چې د کاکا زوی راوستی دی. ووتلم، موټر د غواګانو له خوشیانو ډک و. خدای مې د غاړه نه بندوي، فکر کوم خپله یې پکې اچولی و. ما ته یې ویل دا مو د ملګرو موټر دی، لږ یې پاک کړه. ما سره لګیا کارکوونکي موټر خواته را روان شول. ما پرې نه ښودل، ځکه د تره بچي هیله مې ماتېدله. هغه په دې هیله راغلی و چې موټر زه پرې مینځم او زه ورته خجالت شم، نو ما هم ناهیلې نه لیږم. هغوی ته مې د چای امر وکړ. خپله مې لمنه وتړله او لستوڼي مې را بډ وهل. که رښتیا ووایم، په دې کارونو سخت خفه وم. سترګې مې له اوښکو ډکې وې، خو کار مې ښه په جرأت سره کوه. تره زوی مې د چای د ګیلاس سره راووته، راته وایي سم یې پاک کړه. رښتیا ووایم ډېر سخت حالت و، خو دا یې هیله وه او ما پوره کړه. څو ورځې وروسته موټر مې مینځه، د موټر خاوند وارخطا و. ما به هڅه کوله چې موټر ښه پاک کړم تر څو بیا ما ته راشي. ما ورته کړه چې ولې دومره وارخطا یې؟ ویل یې محصل یم، ازموینه لرم. دی نو په اقتصاد پوهنځي کې زده کړې کولې او زه د همدې برخې ډاکټر وم. ما ویل په کوم مضمون کې ازموینه لري؟ ویل یې اکاونټینګ کې. ورته مې وویل هغې کوټې ته لاړ شه، زه درځم. ځوان لاړ، زه هم ورپسې لاړم. ما ویل پرچې لرئ؟ شروع مې کړه. د 6 میاشتو درس مې ورته 15 دقیقو کې خلاص کړه. سړی هک پک و، راته وایي هغه موټر تا نه مینځه؟ د هو لپاره مې ورته سر وخوځوه. ما ویل ژوند دی. د خپلو زده کړو په هکله مې ورته وویل. له سړي خپله ازموینه هیره شوه. هک پک و، راپسې ونښته. ویل یې ما سره به پوهنتون ته ځي، زه د رئیس سره کېنوم. رئیس مې ملګری دی، تر څو د استادۍ کار دې وشي. ورسره روان شوم. راته وایي نورې جامې نه اچوي؟ ما ویل نه، هسې نه هم کار مې نه کېږي، خو ستا لپاره به لاړ شم. لوند خیش د رئیس په دفتر کې یوې خواته ودرېدم. په ریاست کې ډېر ښه او لوکس کوچونه پراته وو. هیڅ مې زړه نه غوښته چې کېنم. رئیس راباندې د مستري شک وکړ، خو یو جاینماز مې چپه په کوچ واچوه او کېناستم. محصل ورته غريو نیولی وپېژندلم. رئیس خندا په تمسخر زما خواته راوکتل. د ځان خلاصي په خاطر یې وویل ډیمو ته چمتووالی ونیسه، موږ به زنګ درته وکړو. ما زیاته کړه زه ډیمو ته چمتو یم. په رئیس مې دا خبره ښه ونه لګېده، خو ما تاکید وکړ. دستي یې تلیفون واخیست. بلې، هغه پاکستانی استاد، هغه پلانکې او هغه بستانکې استاد 8م سمستر ته ولېږي چې ډیمو ولرو. د ریاست نه یو خیرن جامه او یو رئیس روان شول. رښتیا یو مارکر یې راکړ. ما ترې د 2 نورو غوښتنه هم وکړه. سړی هک پک و. ټولګی یعنی کلاس ډک و. سلام مې وکړ. ټول صنف موسکی موسکی کېده. زه پوهېدم چې زما جامو او د کابل په دومره قوي پوهنتون کې استاد کېدل په همدې پسې مسکاوې شوي دي. ما ته وایي شروع کړه. ما ویل په څه کې درس درکړم؟ ویل یې ستا خوښه. ما 10 د اقتصاد موضوعات په تخته ولیکل. خط مې په تخته ډېر ښه ښکارېده.
بنګ منګ ورک شو. ما ویل کومه موضوع تشریح کړم؟ ویل یې دا دوهمه. هغه مې بیا په څو برخو وویشه. ما ویل دې کې کومه موضوع؟ ویل یې دا دریمه. هغه مې بیا په څو برخو تقسیم کړ. ما ویل دې کې کومه؟ بس ټوله تخته باندې مې د سمستر د پیل نه تر اخره ټول موضوعات ولیکل. 2 وصل تختې ډکې شوې. ناڅاپه د لاسونو پړکا پیل شوه. شاته مې مخ واړاوه. ټول صنف ولاړ دی. مخې ته یې یو خیرن ځوان لوند خیشت د ډیرو هیلو سره ولاړ دی. رئیس غږ وکړ: ځوانه څومره معاش غواړې؟ ډیر هیلهمن شوم. ووتلو دستي یې 5 کلاسونه راته وسپارل. ما لکه ماشین کار کاوه. فرصت لاس ته راغلی و. د میاشت په آخر کې یې راته د پوهنتون د غوره استاد او د جګ معاش وړونکي په نامه مراسم ونیول. جګ معاش په دې پوهنتون کې تر 50,000 و، خو ما ترې 120,000 افغانۍ واخیستې. له هغې وروسته په امریکایي پوهنتون، وزارت مالیه، نړیوالو کمپاینونو، نړیوالو پوهنتونونو سره دندې ترسره کړې. د موټر شویې د قرارداد مې چې کال پوره کېده، ما د نړۍ 30 هیوادونه لیدلي وو. زه مې تربورانو ته اوس هم ډیر مینه ورکوم، ډیر احترام یې هم کوم. هو، هغوی هم پوه شوي دي. شاته مې بالښت ږدي. اوس مې تخلص سره صیب هم وایي. له رب مې خوشحاله یم. یوه وړه خاني ده او جوړه ده. ژوند ته مه تسلیمیږئ. ژوند اړخونه لري. تل د سبا په غم کې شئ. همدا کافي ده چې ځان ته خجالت نه یاست او فرصتونه مو په ژوند کې حتمي راځي.